ډیری هیوادوال پنجشیر ته ورځي او د دې ولایت له طبیعي ښکلاوو لیدنې کوي. دوی وایي چې د پنجشیر ولایت امنیتي مسؤلین او منصوبین ورسره ښه چلند کوي. ماشاءالله ډیر ښایسته آب و هوا لري او ډیر خلک ورته را روان دي. راځي انشاءالله چې ډیر غونډې یوادات هغه کوي چې راشي د پنجشیر وګوري نږدې نه. ماشاءالله امنیتي وضع ډیره ښه ده او امنیت ډیر برقرار ده او ډیر ښایسته سلوک موږ سره وکړ. یک تفریح آمدیم به ولایت پنجشیر. ولایت پنجشیر بسیار یک دره سرسبز، بسیار آب و هوای خوب، مردمش بسیار مهمان نواز است. د پنجشیر امنیت قماندانۍ مسئولین وایي پنجشیر کې امنیت د ډاډ وړ دی او د تفریح او سیاحت لپاره زمینه برابره ده. دوی وایي له سیلانیانو سره هر ډول همکارۍ ته تیاری لري. دا چې پنجشیر ولایت د ښکلي او زړه راښکونکي طبیعت، ښه رواني او فزیکي امنیت لرونکی دی. د همدې امله په خاص ورځو بالخصوص د لوی اختر راهیسې په دې ورځو شپو کې په روزمره توګه د زرګونو حتی لسهاوو زره میلمنو کوربه دی. امنیت قماندانۍ او پرسونل د دوی د آرام او خوندیتوب او نور لازمو خدمتونو په مخه 24 ساعته چمتو دي. د پنجشیر بازارونو کې کاروباریان وایي چې د سیلانیانو په ورتګ سره یې کارونه غوړېدلي دي. زیاد مردم از هر ولایت اینجا میاد. الحمدلله کاروبار هم خوب شده است. زمستان که در سال قبل کاروبار ما در روزا خوب است. انشالله مشکل نیست دیگه. ما از خداوند خود راضی هستیم. برای دکاندارا فایده میست که سودای دکانشان به فروش میره و فایده داره برای کلا. پنجشیر د هیواد له غرنیو ولایتونو څخه دی چې سوړ او واورین ژمی لري. په پسرلي او اوړي کې هم دغلته هوا د هیواد د نورو سیمو په پرتله سړه وي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي د اختر په شپو او ورځو کې 100,000 ګرځندویان دې ولایت ته ورغلي دي.